د 100 میلیون ډالرو په ارزښت د دوه هندي او افغاني شرکتونو ترمنځ د هوکړې لاسلیک د اسلامي امارت د صنعت او سوداګرۍ وزارت اعلان وکړ چې دغه 100 میلیون ډالري هوکړه لیک د درملو برخه کې لاسلیک شوی دی. په خبرپاڼه کې راغلی چې دغه هندي شرکت په پام کې د لومړی خپل تولیدي درمل افغانستان ته صادر او وروسته به خپل استازولۍ هم را انتقال کړي. تفاهمنامه به ارزش 100 میلیون دلار میان گروه شرکت بین المللی رئوفی از افغانستان و شرکت زایدوس هندوستان در سکتور دوا با حضور سفیر افغانستان در امارات متحده عربی، جنرال قنصل و اتشه تجارتی کشور در دبی در مقر قنصلی افغانستان در آنجا به امضا رسید. ځینې اقتصادي کارپوهان هم ورته هوکړه لیکونه د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو پراختیا او د کاري او پانګونې فرصتونو برابرېدو کې مهم بولي. در صورت انتقال نمایندگی شرکت در افغانستان میتونه از اهمیت خیلی خوبی برخوردار باشه. در نخستی هم سبب میشه تا سرمایه گذاری در کشور افزایش پیدا بکنه و در کنار از سبب افزایش اعتبار سرمایه گذاری در کشور خواهد شد و از همه مهمتر سبب میشه تا بیشتر فناوری به افغانستان انتقال پیدا بکنه و بیشتر افغانا از این بخش تجربه فنی کسب میکنن. اگر همچون مایدات تجارتی در بخش‌های مختلف تجارت مثل صنعت، زراعت، تکنولوژی و سایر موضوعات به امضا برسد، به ارتقاء تجارت افغانستان بسیار موثر تمام میشه و همچنان امیدوار هستیم که با سایر ممالک همچون مایدات تجارتی داشته باشیم. تر دې وړاندې د صنعت او سوداګرۍ وزیر هند ته په خپل سفر کې د دغه هیواد خصوصي سکتور څخه وغوښتل چې په افغانستان کې شته فرصتونو ته په کتو په بیلابیلو برخو کې پانګونه وکړي.